لدی کلی کډوړه ما راغلم تنگ لبدم نیو هر ورځ په وګوړه ما جنازې د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو به ښکاري ښایسته ښایسته توتیان په پنجره کې مې سار کړي دي. د دې به هم الله موږ نه پوښتنه کوي. نن موږ کوشش کوو د الله تعالی دنیا ده دا به پکې ازاده وو. الله تعالی به زموږ ستاسو زړونه ازاد کړي او الله تعالی به زموږ ستاسو په ژوند کې برکت واچوي. الله تعالی به زموږ ستاسو د زړه ارمانونه پوره کړي. که تاسو هم په کور کې داسې توتیان وي، مرغان وي، د الله تعالی په دنیا کې آزاد پرېږدئ. انشاءالله دا به هیله کوو او په دې ښایسته مزار دره کې به دا چکرې وهي او د دې به ښایسته آزاد ژوند وي. که وخت راغی له یو چا به د هر شي پوښتنه وکړم د غمیو د لرګیو د پګړیو د سړیو آن په ما به دې شکې کړي بدګمانه به شي ګرانې د نفرت تخم کرلی راته کور کې څو پردیو لدی کلی کډوړه ما راغلم تنگ لبدم نیو هر ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو دلته یو مذهب چلیږي دلته یو مذهب رواج دی دلته ډېر له عقل خلاص دی په مذهب د الله رضا د الله رضا تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ، توضیح لرو انشاءالله. وطن د ملالیو دا وطن شهرت لري په کاکریو د الله آفت دی او زنځلې دي او هم مزوره هم کور وړنګېد او بس دغه د الله پت دی راغلی وو او د کور نه خلاص شولو پکې. نورګل غازی آباد ودیر نورګل غازی آباد ودیر بس بیچاره معذوره دی په لاس او د الله آفت د کور نه خلاص شولل. بس د الله د خوا نه امتحان دی پر موږ او تاسو. ته ولې زما بندګان ناشکري کوي او که په دې حال هم شکر وباسي. اوس هم په دې حال شکر که د غرونو او که ځمکې ته امر کولو د ځمکې سره به یو اوار وي. یا الله په دې حال هم شکر زما معذوره او ناچاره ورور چې په یو لاس باندې خپله کنډواله خپل کور یې جوړ کړی او د ګټونو د تیږو نه هغه هم زنځلۍ داسې کو چې اوار یې کو یو د هر څه نه خلاص کړو. بس الله دې د خپلو خزانو نه تا سره کومک وکړي. الله دې د ټولو سره مرسته وکړي. الله دې غیبي رحم وکړي. الله دې دغه آفت نور وکړي. یا الله پاکه ته امن او سوله راولې. یا الله پاکه دا زنځلې ودرې. یا الله پاکه ته رحم وکړي. موږ ډېر ناچاره بېوزله افغانان یو. لکه داسې افغانان موږ لرو چې بیچاره او مسکین او فقیر دي. الله دې در باندې رحم وکړي. کښېنه تنگ لبدم نیو هر ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو د الله آفت دی پر موږ او تاسو دی. د دې ماما هغه توبې زما د یاده نه وځي چې کومې توبې الله ته وباسلې سجدې کې یېښودلې چې الله پاکه توبې مې دي. توبې وباسلې داسې توبې وباسلې چې الله توبې مې ویستلې 12 بجې وې کور مې ولیده او کاسه چمچۍ بسترې هر څه پکې ډوب شولو بسترونه مې خلاص کړه د مرمیو که وخت راغی له یو چا بیان د جوتو دنیا هم داسې خوځېدله داسې نه چې ځان له په ما په ټول مخلوقو په ټولو په غازي آباد کلي په مپارید په شومات ټول په مزار دره دلته قرآن تلاوت کوئ، خپل مونځ کوئ، خپل عبادت کوئ، الله ته توبې وباسئ چې موږ د ستا د امتحان نه یو. نن د ستا امتحان نه ته تا زنځلې راوستې تی ودروه ته چې ونه دی نو بس من د لاسه اوسه نه کېږي. هسه چې د کور سامان هغې نه خلاص شو هغې نه خلاص شو. کلی کډوړه ما راغلم تنگ لبدم نیو هر ورځ په وګوړه ما جنازې د ګلالیو
دلته یو مذهب چلی دا هغه بیچاره دی چې دې کورم یو تکه هوار شولو داسې هوار شولو زما کور د ځمکې سره ځمکه شو بالکل هوار شو غوا مې پکې د منځه لاړې بزې پکې مړې شولې چرګان پکې مړه شولو بستره پکې ډوبه شوله خاص بندګان هم ترې خلاص کړي دي دا به هم د الله یو امر و په موږ باندې شوی و او غواړو چې موږ سره نور کوم موږ پوښي بیخي سرپناه نه لرو بې سرپناه پراته وي یا الله پاکه ستا نه غواړي ستا بندګان تا ته لاس نیسي ته به مرسته کې او د خپلو خزانو نه به مرسته کې موږ افغانان د غیرت ټوټې یو نن چې د دې بېوزله ناچاره د الله تعالی بندګانو سره مرسته ونه کړو د چا سره به کوم الله یې در باندې رحم وکړي امین الله یې دا غیبي دا زلزلې ودرئ امین الله یې دا آفت ودرئ امین الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي امین یا الله پاکه په دې ودیرو په دې افغانانو باندې رحم وکړي امین په دې نورګل پر یو ولس باندې رحم وکړي امین یا الله پاکه تا زلزله راوړي ته ودرئ امین بس دعاګانې به کې خپل عبادت خپل تلاوت خپل منځونه کوي الله تعالی سپورته کوي شکر الحمدلله بالکل الله ته امید لرو چې الله به خیر دی الله دې په موږ ورحمېږي الله درکړي الله در ناخستې الله ته به الله راکړي راکړي او الله اخیستې دي او الله لوی ذات دی خدای مهربانه دی خدای به راکړي ایوه غاړم راکنو کلا زړه ټکانو خوري خدای دې ښځو سره وکړي چې موږ هم په یاد وي او موږ ته موږ حق لري د الله تعالی بندګان سره څوک مرسته کوي الله به هغه سره مرسته کوي بالکل کوي بالکل کوي الله به مرسته وکړي مور دې چېرته ده مور هغه مې راوستې دی هغلته ناسته ښه خدا الحمدلله شکر دی چې ښه ده شکر دی الحمدلله قدرمنو هېوادوالو داسې هر یو بیچاره دی هر یو بېوزله دی دې کې یتیم او بېوزله ماشومان هم شته دی نورګل ولسوالۍ غازي آباد ودیرو ډېرې ښایسته درې لرو ډېر ښایسته افغانستان لرو خو یا الله پاکه تی حفاظت وکړي یا الله پاکه تی د بدرنګو خلکو وساتي امین یا الله پاکه تی د بدرنګو سترګو وساتي دا و د نن ورځې خپرونه په ښایسته دره کې د دوی سره خوراکي او کمپلي او نور داسې مرسته تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د لرګیو الله پامان کړیو د سړیو ان په ما بدې شکی کړي بدګمانه بشي ګرانې د نفرت تخم کرلې راته کور کې څو پردیو لدی کلی کډوړم راغلم تنګ له بدم نه یو هر ورځ په وګوړم جنازې د ګلالیو دلته یو مذهب چلیږي دلته یو مذهب رواج دی دلته ډېر له عقل خلاص دي په مذهب د تربګنیو دا وطن د میوندونو دا وطن د ملالیو دا وطن شهرت لري په کاکریو میړنیو زړه مې واخله زړه مې درکړو زړه مې زړه ته در نږدې کړه زړه مې زړونو ځورولی زړه مې چې وي له بدمرغیو که وخت راغی له یو چا به د هر شي پوښتنه وکړم د غمیو د لرګیو د پګړیو د سړیو لدی کلی کډوړم راغلم تنګ له بدم نه یو هر ورځ په وګوړم جنازې د ګلالیو مسلمان یم افغان یم پښتون یم که زما شوي زه به ځان درنه لوګی کړم په ځای د سپېلنیو اوس مې هم کله نا کله زړه ټکان وخوري بېتاب شم اوس